د پښتو غېږه ده او دا د غیرتمندو خلکو وطن دی. زه په دې خوشحاله یم چې نن د دې خاورې غیرتمند د خپل قام دپاره، د خپلې خاورې دپاره، د خپل حقونو دپاره راپاڅېدلي. زه اوږد تقریر نه کومه، تقریرونه خو زه په پارلیمنټ کې کومه او تقریر هغه ځای کې خوند کوي چې دا بریتور او ښکارور ناست دي او ته د هغې په سترګو کې سترګې ورکړې او د بغاوت چغه پورته کړي، نو هغه خوند کوي. دا خو زما وروڼه دي او زما مشران دي او جرګه ده، نو زه دلته تعزیت هم کومه، زه دلته د پښتون درد هم بیانومه او زه یو څو سوالونه دي زما په زړه کې، هغه زه په پارلیمنټ کې هم کومه، په میډیا کې هم کومه، د هغې جواب ما ته نه میلاویږي، په میټینګونو کې هم کومه، نو هغه سوالونه تاسو سره شریکومه. وروڼو، دا کومه واقعه چې پولیس لاین پېښور کې وشوله، د سلو نه سیوا زما پښتانه، زما پولیس والا په هغې کې شهیدان شو. دا درندګي ده، دا بدترین دهشتګردي ده، دا هغه ظلم دی چې د دې ظلم بیانولو دپاره الفاظ ما سره نشته دی. وروڼو، نن زما خیبر پښتونخوا کې بم دماکي دي، زما خیبر پښتونخوا کې ټارګټ کیلنګ دی، زما خیبر پښتونخوا کې بدخوري ده، زما خیبر پښتونخوا کې مسنګ پرسن دی، حکومت او ریاست کې مسیز نشته دی. نن زما د سپینګیري چې شهید شوی دی په خپلو وینې ګریګیره سره ده. نن زما تنکي ځوانان ټوکړې ټوکړې پراته دي، نن زما د جومات مینارې ځوړندې پرتې دي، نن زما د جومات محراب په زما په وینو باندې رنګین دی او سور دی. زه د حکومت نه تپوس کوم، زه د ریاست نه تپوس کوم، ما ته د خپل پښتون ځوان، ما ته د خپل پښتون مولا، ما ته د خپل پښتون ملک، ما ته د خپل پښتون مشر، ما ته د خپل جومات، ما ته د خپل محراب قاتل و خیا قاتل، ما ته به قاتل خی. عزیزانو، ما ورته په پارلیمنټ کې هم دا خبره وکړه که د APS قاتلان د دې پته لګېدلې وه، که د بنو جیل د واقعې پته لګېدلې وه، که د بنو CDD دفتر په قبضې د پته لګېدلې وه، که سوات د ترهګر څنګه راغله او څنګه لاړه د دې پته لګېدلې وه، نو بیا به په پولیس لاین کې دا واقعه نه کېدله. ستاسو را تپوس کومه، دا دومره غټه واقعه وشوله، موږ په مړو خښولو ستړي شو. د کاټلنګ هغه سپایي زما پښتون ورور د شپږو خویندو یو ورور یو د شپږو خویندو میندې دې وجړولې، بچي دې یتیمانان کړه. یو کس داسې و چې هغه استعفا ورکړې وه، یو کس استعفا نه ده ورکړې. ولې؟ د پښتون د وینې قیمت نشته دی.